السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي د وخت مو په خیر پاماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم ورستي خبرونه ته نن چهارشنبه د لړم یا د قوس د میاشتې ومه د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 20 منټې سره سمون لري روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم خو په سایل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی په بلخ کې د ماکاروني تولید نوې فابریکه پرانیستل شوه د ټاپي تجهیزاتو د انتقال لپاره لنډمهاله بندر جوړېدو غونډه وشوه د رونالډو ګولونو النصر بریا ور په برخه کړه او په غزه کې د اسرائیل بریدونو 11 کسان وژل اوس هم بشپړ خبرونه په بلخ کې د ماکاروني تولید نوې فابریکه پرانیستل شوه بلخ کې د ماکاروني د تولید یوې کارخونې فعالیت پیل کړ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د 15 میلیونه 500,000 ډالر په لګښت د ماکاروني د تولیدي یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ د یاد کارخونې مسؤل محمد قاسم یوسفزي رسنیو ته ویلي چې دغه کارخونه د ورځې 10 ټنه ماکاروني تولیدوي چې پکې 80 تنو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې ورته نورې تولیدي کارخونو فعالیت پیل کړی چې په دې سره نه یوازې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شوی بلکې د افغانستان د ځان بساینې په برخه کې هم مهم رول ولوبوي د ټاپي تجهیزاتو د انتقال لپاره لنډمهاله بندر جوړېدو غونډه وشوه د افغانستان په خاوره کې د ټاپي ګاز نلي کې د ودانیزو چارو د پیل لپاره د چارو د انسجام په لړ کې د افغانستان خاورې ته د تجهیزاتو او نلیکو د لیږد لپاره د افغانستان ترکمنستان په سرحدي سیمو اسلیم چشمه کې د یو لنډمهاله بندر د جوړېدو په اړه د افغانستان او ترکمنستان د اړوند ادارو د استازو ترمنځ د ترکمنستان په سرحد آباد کې غونډه ترسره شوه د دواړو لوري د لنډمهاله بندر په تخنیکي جزئیات بشپړ او خبرې وکړې افغان لوري د بندر د جوړېدو لپاره خپل بشپړ چمتووالی وښود ویل کېږي چې له غونډې وروسته افغان او ترکمن پلاویو د جوړېدونکو بندر ساحه او هم د ترکمنستان په سرحد آباد کې د ټاپي لپاره د انتقال شوي نلیکو او تجهیزاتو د انبار ساحه له نږدې وکتله د رونالډو ګولونو النصر بریا ور په برخه کړه د اسیا اتلانو لیګ سیالي په 15مه اونۍ کې تېره شپه د لیندې 15مه النصر او الغارفه لوبډلې مخامخ شوي النصر پکې د رونالډو 2 پرله پسې ګولونو پر مټ سیالي لوبډلې ته 3-1 ماته ورکړه په دې بریا سره النصر په جدول کې دویم مقام ته پورته شوه او په غزه کې د اسرائیل برید 11 کسان وژل بریدونه د غزې په شمال کې شوي چیرته چې روغتونه روان دي او له جګړې بې ځایه شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي د لوګي او بریدونو له ویرې سره مخ دي غزه کې تر دې مهاله 4,215 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 1,4,638 کسان بیا ټپیان شوي دي په ورته مال میلیونونه کسان د جګړې له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي او زرګونه کورنۍ بیا له قحطۍ سره مخ دي درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شوي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړې لوی عمل شه